ملګرو نن ستاسو نه یو ورکوټ شان ریکویسټ کوم نو پلیز دا ویډیو ته اخر وګورئ. یو ورکوټ شان ریکویسټ دی ما ستاسو نه تر اوسه پورې څه نه غوښتي خو نن یې نه غواړم. نو دا ویډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ملګری سید جان په یو نوي ویډیو خو خیر نن لکه د نورو ویډیوګانو نه بدله غوندې ده ځکه چې نور کله زه ریاکشن یا کوم یا څه اسلامي ویډیو وي یا فني ویډیو وي په باندې زه ریاکشن وکړم یا څه حادثه شوې وي نو په باندې زه خبره وکړم. خو نن خیر د هغې نه ډېر زیاته بدل ده ځکه ما نن تاسو سره یو خبر دی تاسو سره شریک کړم. ویډیو تر اخره وګورئ. خبر دا دی چې سبا نه به انشاءالله زموږ اګزام سټارټېږي د بورډ اګزام دی ملاکان. ما چې کوم دی نو ستاسو نه تر اوسه پورې څه نه غوښتي خو نن د یو ریکویسټ کوم ورکوټ شان دا به خامخا تاسو کوئ چې سبا نه به انشاءالله زموږ اګزام سټارټېږي نو زه به ویډیوګانې هم سلو کوم خو دا یو ریکویسټ دی تاسو ما د دعا وکړئ ډېره ځکه چې اګزام ښه ښکلي وشي نو انشاءالله د اګزام نه پس به بیا انشاءالله صحیح ریګولر کار شروع کوم انشاءالله که الله ته منظور وي ژوند و نو دا یې پورې چې کوم دی نو ویډیوګان به خیر راخ کوم ځکه چینل هم بیا خرابېږي نو خو لکه دغسې په هغې خپل دغه وینا کوم هفته کې ویډیو په درېیمه څلورمه ورځ به ویډیو اپلوډ کوم انشاءالله خو لکه باقي دغه وینا اپلوډ کوم خو ستاسو سم یو ریکویسټ دی دا خامخا وکړئ دعا راته ضرور وکړئ تاسو ټول ملګري نو بیا به انشاءالله د اګزام نه پس میلاویږو بیا به انشاءالله فیسبوک کې هم میلاویږو او په یوټیوب کې هم نو تاسو ته دعا ډېر غټ ضرورت دی نو دعا وکړئ او بس مسلمان الله که اجازت و چې چېرته هم یا الله خوشحاله ساته الوی الله په امانه که څوک خو به نه خورئ نو کال وکړئ په ټي اس ایس په ذریعه به ورته ولیږو صحیح ده. دا ویډیو ما تاسو سره شریک کړم چې اوس به زما ویډیوګان دومره ډېر لکه نه راځي او دعا لکه خاص کر دعا لپاره ما دا ویډیو وکړه نو ډېر زیاته مننه. اوس ما الله که اجازت و الوی الله په امان.